په دې وروستیو کې د هېواد په لرو بر کې واورې او بارانونه وورېدل چې للمې ورسره آبادې ونې بوټي او فصلونه ورسره زرغون شول. ننګرهار کې بزګر وروستي ورښتونه د آبادۍ زیری بولي. وایي په اوس وخت کې د واورې او باران ورښت ځمکې ته د سرې په څېر ګټه رسوي. د بارانونو مخکې موږ ټول په تاوان وکړو. د بارانونو چې کوم وشو دا واوره وشوله دې سره زموږ ځمکې د سپینې سرې کړه طاقت او دغه پیدا کړو. اوس د صورت موږ د خټکي او هندواڼې کرو. نو انشاءالله چې باران او آبادکالي چې کنه نو زموږ دهقانان ټول خوشاله وي او چې آبادکالي نه او بنه مثال د خبر موږ ټول پسونه سوځي. دوی وایي د واورې او باران ورېدل ځمکې ته مهم او حاصلات ورسره ښه کېږي. د خټکو کار کوو او اوس دا باران باندې تیارې وتره شو او موږ د تخم اوس نال کوو او لیکن زراعت خو درمل د آبادۍ بنسټ دی. څومره چې زراعت کې موږ پرمختګ وکړو د یو هېواد پرمختګ لامل کیږي. دا فصل ته مثال مخکې چې 10 منه کېدل اوس 20 منه کېږي. باران ډېر تقویه ورکوي ځمکې ته، ځمکه را ژوندۍ کوي. کروندګر دغه راز وایي د واورې او باران اوبو زیرمه کولو لپاره اړتیا ډیره ده. باید چک ډیمونه او سربندونه ورته جوړ شي چې راتلونکي د وچکالۍ مخه ونیول شي. د بارانونو او واورې چې دا باید د لپاره حکومت نه زموږ د غوښتنه ده چې دې ته باید ذخیرې جوړې کړي او باید وروسته چې کومې وچکالۍ راځي باید هغې وچکالي مخه ونیسي. باید موږ له بندونه جوړ کړي او حکومت نه زموږ د غوښتنه ده چې باید موږ له دا کار وکړي. اوبه د ژوند د بنسټ په توګه هغه نعمت دی چې د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند او د ځمکې طبیعي نظام پرې ولاړ دی.